نه به کباب جوړو او نه به کوفتي جوړو. نن به مونږ جوړو ملای کیما. اسانه غوندې ریسیپي در کوم، دومره مزیداره ده که نه، او خپل ځان لی جوړوئ. که د سره ټایم نه میلمانه در کره را رواني زر یې بله سره کوي. او دغه دی بله دا چې تاسو به دا کیما ملای چې دا ریسټورنټ کې خوړئ، هوټلونو کې به هم خوړلي. نو راځئ چې طریقه دله وښیم. دلته ما 3 پاوه کیما تقریبا اغستې وه. هغې کې ما ماسته واچول. تاسو چې نیم کیلو کیما واخلي نو 1 پاو ماسته وله کافي دي. او دې کې به مونږ واچوو د شنه دنیا، د اوږې ادرکو، د شنو مرچکو پیست تقریبا 2 چمچ او مسالو کې یو نیمه چمچ سور مرچکې دی، 1 چمچ د کټوۍ مساله وه، نیمه چمچ کورکمانو، نیمه چمچ ګرمه مساله وه، او پکې ټکېدلې دنیا پاوډر مې واچولو. لکه ډېر پاوډر شوی نه و، خیر دی پاوډر شوی در کوي عام پکې واچي. د مسالو کې دا وړې وړې خبرې مه نیسئ، دې سره هیڅ هم نه کېږي. چې کله تاسو ډېر کوکینګ کوئ تاسو ته پته لګي. بس دا مې میکس که دې خوا مې یو غټ پیاز واخیستو، سم غټ پیاز، هغه مې چوپ کو، مطلب نری نری کټ کړئ. او بس غوړي پکې یو نیمه پیاله واچوئ، ولې چې دې کې غوړي زیات لګي. او پکې به 3 تیزپات پتې واچوئ، او ورسره دارچیني ټوکړه ور واچوئ، شنه الایچي پکې 3-4 ور واچوئ، او ورسره نیمه چمچ زیره شوه، یو 2 لونګ شو، مطلب کړې مسالې مې ورسره پکې واچولې. دې ته مونږ د ګرمې مسالې دا ټولې چې پیساو کې دي نه ګرمې مسالې جوړېږي. اوس به پکې مونږ واچو چې دا پیاز داسې 2-3 منټه پاخه شو، سره شوي نه دي، پوره به پیاز نه سره کوئ، خو دومره به یې پخو چې د دې پیاز دا کچه خوند ختم شي. بیا به دې کې مونږ دا میرینیټ کیمه چې پرته وه دا به ور واچو. لکه دونه ډېر ټایم خو یې نه دی وتی، تاسو یې پرېښیم چې ښه داسې کیمه ریډي کېږي چې څه ټایم یې بیا پخوئ راوایلئ، هېڅ خبره نه وي. دې کې به اوس مونږ اوبه واچو، نیمه پیاله قدرې. دا ماسته چې پکې مونږ اچولي دا خپله دومره زیاتې اوبه کوي که نه، نو ځکه دې کې د اوبو ډېر ضرورت نشته. خو د پخولو ضرورت خو به ورته وي، ځکه چې کیمه ده د غټ څاروي ده، نو خامخا به ټایم اخلي. خلته په ما ډکن کې خو 15 منټ پس ما چیک کړ چې 15 منټ پس ما وکتو نو دا داسې ښکارېده چې دا څنګه ماته ښکاري داسې تاسو ته به هم ښکاري. ښه نو دې کې اوس دې لا پوره اوبه نه دي وچې کړي، او 15 منټ ماته ټایم هم کم ښکاري، لږ نور ټایم هم ورکو. نو په دې به بیا موږ ډکن کېږدو، او دا به بیا موږ پرېږدو. داسې 6-7 منټه پس مې بیا وکته، نو یعنې بس دلته اوس اوبه وچېدو کې شوې. تقریبا د دې 22 منټ شو دلته پخېږي. اوس به دا موږ سره کوو، یو 15 منټه به موږ دا واخلي، او تقریبا دا کیمه به تیاره شي. او کیمه چې کله هم تاسو دغه کوئ که نه، لکه سره کوئ، د دې پهچان دا دی چې دې له داسې په سمڅه چې زور ورکوي نو دې نه چې غوړي بیل شي. هله پته لګي. تاسو له ما مخکې یو کباب ریسیپي در کړې وه د کیمې کباب، هغه دې نه ډفرنټ وه. هغه لږ سره سره هم پخېږي، او دا لږ داسې سپینه سپینه ښکاري. هغه خو دومره اسانه وه، دومره اسانه که نه، چې هغه خو زه چې په منټونو په سیکنډونو کې تیارېږي. دغه شانتې دا شو. دا کیمه یو داسې شی دی که نه چې انسان سره پروت وي، اینی ټایم چې د باندې څه مسله هم شي، کور والو له هم سره کولی شي، ځان له هم سره کولی شي. او که دا د وورې په صورت کې هم پرته وي که نه فرج کې، لکه دغه شانتې پیکونه تاسو جوړ کړئ دا وورې په صورت کې کړي چې مونږ دا میرینیټ څه که بیا تاسو څه ټایم هم زړه غواړي راوالی سره کوي. ښه اخوا ته ما کوله کېښوه، چا کوله بله شي. دې له به مونږ ورکوو د دغه ټچ، د باربیکیو ټچ. دا اکثر رستورانټ کې چې تاسو وخورئ که نه، هغې کې د باربیکیو ټچ وي، نو تاسو وایي چې دا خو ډېره مزېداره وه ځکه. او دا شنه مرچکي چې د دې پکې خپل یو خوند راځي. نو بس کوله بله شوه، هغې باندې لږ تیل واچوئ، که کوکینګ آیل پې اچوئ او که شرشمو تیل پې اچوئ، او کېږدئ دم چې ورکوئ د دې لاندې ګیس بند و، د دې لاندې ګیس نه و لګېدلی. بس دا ما 15 منټو پس نه ډکن اخوا که، او مزېداره ملایي کیمه تیاره ده. واقعي سره چې دا مزېداره وه، دا دې وجې نه چې دا ما پخ کړې ده. ښه که تاسو لږه نرمه خوښئ نو خیر دې لږې اوبه پکې اچولی شي. ما پکې نیمه پیاله اچولې وه چې کله دا ښه سره شوه، تاسو پکې یو پیاله هم اچولی شي که نان سره یې خورئ، ځکه چې اکثر نان سره لږ شانتې نرم شی پکاري. خو تاسو یې ټرای کوئ، واقعي د مزېدار. دلته ماته زړه وي چې لږې وریجې وله پخې کړو، په وریجو واچوه. ځان ته مې ویل بیختې ونځه، ته به بس همدکه وریجې خورې هر وخت یې ښه ښکلې روټۍ سره کښېنه او په ارام یې وخوره. زما بس چې کوم ښکلی شی وي که نه، زما زړه وي چې اوس ورسره